السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن به زه تاسو ته دغه پاکستان سوپر لیګ چې کومه بولي ترسره سوله، دغه اکشن چې کوم ترسره سول، دغه همدغه اوس په دې ساعت باندې ختمه سوله. نو زه به تاسو ته وایم چې په دغه کې څومره افغان لوبغاړي اخیستل سوي دي. ویډیو تر اخره پورې وګورئ، په هر څه به تاسو پوه سئ. لکه څنګه چې تاسو ته ما خبر هم درکړی و چې نن د پاکستان سوپر لیګ دغه اکشن ترسره کیږي، لوبغاړي اخیستل کیږي. د افغانستان دغه دوه لوبغاړي رشید خان او محمد نبی دغه خو اول نه خپل ټیمونه ځان سره ساتلي ول، یعنی لاهور کرنده رشید خان ځان سره ساتلی او کراچۍ بیا محمد نبی ځان سره ساتلی و. دغه نه علاوه بقایه څومره لوبغاړي چې کوم دي د افغانستان دغه ټول دوی خوسي کړي ول او دوباره نن اکشن ترسره سه. داسې لوبغاړي ول چې تیر کال کې یو ټیم کې لوبه ترسره کړې وله، هغه افغان لوبغاړی بیا یو بل ټیم ترلاسه کړی ده. نو زه به تاسو ته اول وایم چې حضرت الله زازی په پلیټینم کیټګري کې واخیستل سو چې ټول نه قیمته بیه باندې حضرت الله زازی اخیستل سوی ده، یعنی د زازی او د رشید خان قیمت یو شی ده په پاکستان سوپر لیګ کې. همدغسې زازی چې کله واخیستل سو، زازی نه وروسته به زه تاسو ته وایم چې د افغانستان نوین الحق د کویټا ګلیډیټر ټیم له خوا نه اخیستل سوی ده. نوین الحق نه وروسته به زه تاسو ته وایم نور احمد چې تېره کال کراچۍ لپاره لوبه ترسره کړې وله، دغه ورته کویټا ګلیډیټر نور احمد کراچۍ نه بیرته دغه بولي کې راواخیسته. او بل به زه تاسو ته وایم چې رحمان الله ګربز چې تېر کال کې ملتان سلطان ټیم کې و، خو دغه کال کې به زه تاسو ته وایم چې اسلام آباد یونایټډ په نوم باندې کوم ټیم ده، هغوی رحمان الله ګربز اخیستلی ده. که خیر کال 2022 کې چې کوم پاکستان سوپر لیګ ترسره کیدونکی ده، په دغه کې به شپږ افغان لوبغاړي لوبه ترسره کړي. او زه به تاسو ته وایم چې د افغانستان نجیب زادران، مجیب زادران غوندې لوبغاړي او دې نه علاوه ظهیر خان پکتین او قیس احمد دغه لوبغاړي بیا په پاکستان سوپر لیګ کې کوم ټیم له خوا نه دي اخیستل سوي. او زه به تاسو ته وایم چې د پاکستان سوپر لیګ چې کوم د کال 2022 اولنۍ میاشتې جنوري میاشتې 22 تاریخ باندې که خیر شروع کیدونکی ده، نو د موږ له طرف نه دي دغه ټول افغان لوبغاړي لکه رشید خان، محمد نبی، حضرت الله زازی، رحمان الله ګربز، نوین الحق او نور احمد ته ډېر زیات مبارک چې پاکستان سوپر لیګ کې واخیستل سول. او اخره کې به زه تاسو ته یو خبره وکړم چې رحمان الله ګربز ګوره په سریلانکا پریمیر لیګ کې ناکامه سو، یعنی څلور لوبو کې مسلسل ډول باندې ناکامه سو، یو لوبه کې هم ښه ونه ځلېده. خو بیا رحمان الله ګربز څنګه په پاکستان سوپر لیګ کې د اسلام آباد له خوا نه اخیستل سوی ده. زه به تاسو ته وایم چې اظهر محمود چې کوم ده، هغه ټي10 لیګ کې د ډیلی بولز هلته کوچنګ یې ترسره کوو، یعنی هغه ټي10 لیګ کې چې رحمان الله ګربز څومره ښه ځلېدلی و، د هغه کوچ اظهر محمود و. هماغه اظهر محمود د اسلام آباد یونایټډ کوچ هم ده. نو اظهر محمود په خوله باندې دغه اسلام آباد یونایټډ یو ځل بیا رحمان الله ګربز باندې اعتبار کړی ده. نو ګربز ته پکار ده چې کرکټ جدي واخلي او دغه لیګونو خو ما تاسو ته ویلې لیګونو کې باید رحمان الله ګربز کوشش وکړي چې هر یو لیګ کې ښه وځلېږي. خپل نظر لاندې ما سره په کمنټ کې حتما شریک کړئ او همدغسې تازه خبرو لپاره تاسو دغه چینل هم در سره سبسکرایب کولی شئ.